فلا يضافن دشن كثيرة زيتا. حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود نقل کړي ابن دحدح په نامه باندې صحابي وو. نبی صلی الله علیه وسلم قال راغی وی ویل یا رسول الله الله تعالی موږ له قرض طلب کړی دی چې قرض راکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل آو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکا دی صحابي د خپل لاس راواخصو د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس کې ورته نه راځي. وزما په دې مالونو کې قیمتي مال چې د اغزما دا باغ د انګورو د کجورو فرماو بس دا ما الله را قرض حسن کور کې ایدونه کې الله مال به جنت کې وزر کی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دی ابن دحدح له کوم باغ الله په دنیا کې تیار کړی دیغه غنچکونه دی کجورونه ډک ډک دی جو سمې دی چې نه وره دنیا کې کجورو باغ ورکه الله آخرت کې باغ ورکه. ابن دحدح راغی د خپل بچو له اعلان وکړ خزه واړه ما شومان و اے ام دحدح اے د دحدح موري وی دا باغ مال الله قرض ورکه ته بچی ورې دی باغ نه وځي نو وی ایسا وی واته. مفسرین ذکر کوي دغه زنانه شو چې کله دې خاون اعلان واوریدونه داغه د بچو په دې جیبونو کې کجوري او د خلو کې کجوري وي زر زر هغه جیبون نه راوېستي دې خلې نه راوېستي وی دې باندې تاسو خپکیږئ ما دا مونږ الله را قرض حسن ورکي اسنه کړه کجوري ته ویزو جیب کې یا تی ویسو بده خلک نو بیا قرض کې څه نقصان نه نشي. الله وی قرض مونږ لرا کوي زموږ وشت ایمانونه وایي صحابه الله وی سو مونږ له قرض راکې. والله الله تعالی چې يقبض منا تنګي رزق د شاه او يبسط او فراخي. حدیث کې مرাজি نبی صلی الله علیه وسلم دا باغ راواخ شو دغه باغ یتیمانو باندې چې د په قبضه کې اور تقسیم شي. یک بجو دا مانا چال الله رزق پراخ ورګو چاله تنګ کمال مګنه چې د ازما چاله کیدا د ازما کمال چې دومره مال میزان سره واخص الله د ازما کار دی. دیم یک بجو معنا د باز انسان عمل الله قبلی او د باز انسان عمل رد کی الله قبولیت ډیره مهمه خبره ده. دریم در باز انسانانو زونه د مال لګول له تیار کیو د باز انسانانو زونه قید کی. حدیث کې راځي روایت د عمرو بن العاص دا ټول زونه د الله په لاس کې د شری لکه یو سره اړې څنګه شو غواړي یو انسان له وایي چې د الله په نام باندې مال راکې یو روپۍ لم تیار نه دی کو دې وی شراب دی شیطان دی فلان لکونه به تیارې. دیم د انسانان دي شهید خپل مال ټول الله له وړاندې کی د الله زما خو خبره و الیه ترجعون او خاص الله رب ور وګر زولې شهید پار دي حساب کتاب دیږي اشاره ده دا او بخیله تا خو ډېر لوی تاوان وکي مال دې بچاله پری خو الله دې ایشور نه کړو. دیم قیامت را روان دي دیږي چې الله یو مالونه خرج کوي یو په وسو بلکې دینه زیات الله تعالی سره یو وزن راکړي قیامت لوال ال تراشی معنا ده بدای منزل الذي الله يسوع انسان يقرض الله قرضا حسنا چور کې الله تعالی قرض کیسا دشن بکی دی انسان له قرض الله تعالی ضعفا كثيرا فاخذ زيدا والله يقبض الله تعالی فراخيدا تنگيدا مال و يبسطه فراخي. والله يقبض الله تعالی د شامل نه قبلي و يبسطه د شا قبلي. والله يقبض الله د شاذړه قیدی دی مال لګول الله او يبسطو د باج انسان د ځړ پراخي. و الیه ترجعون او خاص الله رب واپس تاسو وکړئ شي انسانانو د پاره د حساب کتاب.